मुहतरम मोइन साहब دا نقشه د تاریخ کلتور او ملي هویت د درناوي په توګه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په زړه ټاټوبي کې ګډ ډرون برید او په سرحداتو کې د پاکستان په ناروا بریدونو شهیدان وو. د پاکستان دغه کړنه نه یوازې د اسلامي اصولو بلکې دا د ټولو انساني او بشري اصولو خلاف وه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو هېوادوالو قدرمنو ښځانو وایم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. لومړی په دې ستره او تاریخي ورځ چې تاسو ټول په خپل وطن کې د خپل عزت او د خپل راتلونکي لپاره سرونه ټول شوي یئ، زه ستاسو هر یو ته د ملي دفاع وزارت په نمایندګۍ قدرخواست وایم او مننه کوم. ستاسو دا حضور نه یوازې د یوې غونډې ګډون بلکې دا د یوې ملي ژمنې د څرګندولو یو ښکاره ثبوت دی. د هغې ژمنې څرګندونه ده چې موږ او تاسو ټولې د دغې مقدسې خاورې د ساتلو لپاره د ساتلو او درناوي لازم ګرځولی. نن ورځ زه ویاړم چې یو داسې غیرتي ولس نمایندګي کوم او دا ژمنه درسره کوم چې کوم مسؤلیت چې ما ته دغې مقدسې خاورې د سرحداتو د ساتلو لپاره کړل شوی دی په پوره ایماندارۍ، اخلاص، اسلامي مقدساتو او افغاني غرور ته په کتو سرته ورسوم. موږ او تاسې ټول د افغانستان په زړه ټاټوبي کې ګډ ډرون برید او په سرحداتو کې د پاکستان په ناروا بریدونو شهیدان وو. د پاکستان دغه کړنه نه یوازې د اسلامي اصولو بلکې دا د ټولو انساني او بشري اصولو خلاف وه او په څنګ کې د خپلو مېړنیو اتلانو، سربازانو او د افغان هویتونو څخه منندوی یم چې یو وخت ماتوونکی ځواب یې د افغانستان تلپاتې دښمن ته ورکړ او په یاده جګړه کې د مخالف طرف څخه دا د وران په فردي کرښه کې یو څو پوستې هم نیول شوي. افغانستان د غیرت، مېړانې، زغم او د خلکو د قربانیو خاوره ده. دا د لوی احمدشاه بابا کور او د مغولو پر سر تندر د خوشحال خان خټک استوګنځی دی. افغانستان نور پوځ ځای نه دی او هر څوک چې په دې نیت باندې دلته راغلی دلته ښکېل شوي. لکه څرنګه چې شورویانو او انګریزانو دلته ماتې خوړلي، د تاریخ په څپو کې دا په سکون رسېدلی دی چې افغانانو کله تلوالي ښودلي او د هر عالم پر وړاندې لکه غر درېدلی او وطن ته وفادار پاتې شوي. زه بیا په پاکستان غږ کوم چې خپلې داخلي ستونزې په خپله حل کړي او افغانستان هېڅ چا ته هېڅ ډول ګواښ نه دی پېښ شوی او نه به پېښېږي. او د افغانستان په توګه دا غږ هم پرې کوم چې په راتلونکي کې داسې پرسرې پرېکړې ونه کړي او خپلې ستونزې او مشکلات د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو له لارې حل کړي او په غیر صورت کې به پاکستان د سختو ځوابونو شاهد وي. که چېرې پاکستان د سولې او ډیپلوماسۍ پر ځای د زور، ګواښ او لښکر ژبه کاروي، دا خبره دې په روښانه ډول ځای کړي چې افغان ملت د چا د ګواښ نه نه وېرېږي او نه د چا د رقم تمه لري او نه چا د رقم تمه لري. موږ هغه ملت یو چې د امپراتوریو پر ځنګلونو مو تاریخ لیکلی او زما وروستۍ غوښتنه ستاسو ټولو څخه دا ده چې راځئ د خپل هېواد او د خپل راتلونکي لپاره سره یو غږ ودرېږو. ستاسو ملاتړ او باور زموږ د ټول هېواد لپاره د بریا او یووالي یو لوی ګام دی. موږ هر یو باید په خپله دنده کې د خپل هېواد لپاره مخلص او ژوند پاتې شو. له یو زده کوونکي څخه نیولې بیا تر سرتېرو، چارواکو او مشرانو پورې پاتې دي نوي چې زه د پېښو ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس، کورنیو ته یې صبر جمیل او ټپیانو ته یې د الله تعالی لوی دربار څخه د عاجله او کامله شفا غوښتونکی یم. د یو ارامه او سوکاله افغانستان په هیله تل یو افغانستان. زنده باد افغانستان. محترم داخله وزارت معین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ ویاړو چې ستاسو حضور
په نننۍ ویاړلې غونډه کې لرو. د روان خصوصي لیسې ادارې لخوا تاسو ته ډالۍ درکول کیږي. مهرباني وکړئ سټیج ته تشریف راوړئ. ستاسو شتون زموږ لپاره ویاړ دی. محترم معین صاحب، دا نقشه د تاریخ، کلتور او ملي هویت د درناوي په توګه تاسو ته وړاندې کوو. موږ د داسې افغانستان هیله لرو چې پکې یووالی، ازادي او ویاړ تل پاتې وي. ستاسو درناوی او ګډون زموږ لپاره ستر ویاړ دی. مننه محترم معین صاحب. موږ ژمنه کوو چې د خپل هیواد د دفاع روحیه به تل پیاوړې ساتو. Hagas ko atas. Atas ko. Aming lisa siya kira. Kameraman pa.